خپلو بچو باندې قرآنونه یاد کړئ په دې خپلو بچو باندې قرآنونه یاد کړئ د قیامت په ورځ به الله سبحانه وتعالی د عزتونو تاج په سر کړي الله به ته د عزت لباس درکړي حدیث کې دا راځي چې د قیامت په ورځ به دغه مور پلار راوستی شي هغه بچو چې قرآن یاد کړی الله به ته په سر باندې تاج کړي تاج العز د عزت تاج الله به ته په سر کړي یو ناشنا لباس بوله ورکړي هغه به حیران شي وي یا الله دا په څه وایي باخذ ولدکم القرآن ستاسو هغه بچي چې قرآن یاد کړی د هغې د لاسه خلق به حیرانی وایي د یو بل نه به تپوسونه کوي چې دا د پلاني ته دا تاج دی چې ګوره داسې جوړ کړی د پلاني دا لباس خو ډېر ناشنا دی خو پخپله دومره باکماله انسان نه خو داسې جوړ کړی وایي بچو یې قرآنونه یاد کړي دا خو یو نو چې دوه بچو د قرآنونه یاد کړي درې یاد کړي څلورو یاد کړي او بیا چې ورسره علم کړی او بیا خلکو ته بیانوي غټ دولتمن انسان هغه دی چې دغه بچي دیندار او قرآن ورته یادي او علم یې زده کړی او خلکو ته یې بیانوي الله دې زموږ بچي همداسې کړي خپلو بچو ته قرآن وښایه صحیح دی یو سړی به ماته دا ووایي چې ته خو ماته دا وایي چې کور کې بچو ته سبق وښایه علم ورته وښایه دیني خو زه مصروفه یم زه کاروبار دی زما مزدوریانې دي زه یو ځای ته ځم بل ځای ته ځم زه څه وکړمه موږ ته دا وایو چې په ورځ کې که په ورځ کې نشي کولی په 2 ورځو یو سړی ماته دا ویلی شي چې ته ماته دا وایي چې مسله بیان کړه نو زه خو ځان له عامي یم زه به مسلې څنګه بیانوم موږ ته یو کتاب پیدا کړه څه وکړه کتاب پیدا کړه کتاب ته سر تفسیر کوم چې به یو جلد کې دی هغه تا سره په کور کې پروت په ورځ کې پاو ساعت په ورځ کې پاو ساعت ته دغه تفسیر کولاوې یو آیت ته ووایې تلاوت ته وکړو بیا دې ورله ترجمه وکړه بیا لاندې کلک تفسیر یې هغه دې وکړو بیا دې هر یو ته په نمبر وي زوی ته ووایه اصل قرآن لاس کې دی آیت یې ووایي ترجمه یې څه ده هغه یې ووایي بل وي ناشنا کور به دا او زه چې دا کمې خبرې کوم دا ګوره مستحیل نه دي که څوک دا ووایي چې داسې نشي کېدی د دې نه ډېر څه شوي دي دا خو معمولي دي خو زما نه به خفه کېږي نه د حقیقت بیانومه زمونږ علماو اکثر علماو موږ په تیارو کې ساتلي یو او بیا موږ هم کوشش نه دی کړی ځکه چې هلته ټوله مسله علماو دا خبره کړې ده چې دا دین بس صرف او صرف چې زه درته څه بیانوم دقه دی نور هېڅ نشته که چېرته موته په کور کې داسې شروع کړو کېدی شي داسې کې نشي کېدی د حدیثو یو کتاب راواله چې به کې صحیح حدیثونه روزانه ګرانه ده 2 ورځو کې ګرانه ده 3 ورځو کې یک هفته کې 2 ورځې په هفته کې 2 ورځې بچو ته یو حدیث بیانوه د حدیث ترجمه ورته کوه والله العظیم میاشتې کلونه به تېر شي ستا د بچو به دنیا حدیثونه یاد